د انسان بدن عمدتاً د لمر د وړانګو په مرسته ویټامین ډي تولیدوي. بې له لمره زموږ بدن په کافي اندازه ویټامین ډي نشي جوړولی. یو څه ویټامین ډي د صحي خوراک یعنې د کب د غوړیو، مرخیړیو او یا لبنیاتو له لارې ترلاسه کیدای شي. دا چې لمر د ویټامین ډي د ترلاسه کولو تر ټوله ستره سرچینه ده، نو د ځمکې د نیمې شمالي کورې وګړي په ژمي کې د دغه ویټامین له کمښت سره مخامخ کیږي. د کارپوهانو په خبره د افغانستان د مرکزي ولایتونو اوسیدونکي هم د هیواد د نور سیمو په پرتله د ویټامین ډي له کمښت سره مخامخ دي او د ژمي پر رسیدو سره ناروغۍ زیاتیږي. د ویټامین ډي تر حد ډیر کمښت د هډوکو د زیانمنېدو سبب کیږي. د مثال په توګه د هډوکو د رژېدو او کږېدو خطر زیاتیږي. همدا ډول د انسان د بدن مدافع سیستم کمزوری کیږي او په دې توګه اغیزمن کسان د میکروبي ناروغیو ښکار کیدلی شي. پر دې سربیره د ویټامین ډي پر کمښت دا شک هم کیږي چې دا شکر د وینې د جریان ناروغیو او حتی د سرطان د رامنځته کېدو خطر هم زیاتوي. همدغه راز د عضلاتو د یوې ډېرې خطرناکې ناجوړتیا او ویټامین ډي د کمښت ترمنځ د تړاو په اړه هم په پراخې څېړنې روانې دي. څېړنو ښودلې چې د عضلاتو د دغه ذکر شوې ناروغۍ مریض ته د ویټامین ډي زیات مقدار ورکول د دغه او نورو دغه شان ناروغیو سرعت راکموي او حتی کولی شي قسماً یې وژغوري. د مونشن د هیلمهولت د مرکز ډاکټره بابرا توران په دې اړه وایي د ویټامین ډي د کمښت تشخیص د وینې معاینې له لارې کیږي. په دې معاینه کې په ځیګر کې له ویټامین ډي څخه د جوړ شوي هایدرو اوکسي ویټامین ډي د 25 ډول غلظت اندازه کیږي. دغه ساینسپوهه د هغې تازه څېړنې مشري کوي چې په دې وروستیو کې خپره شوې او ښایي چې د آلمان تر 50 سلنه زیات د پاخه عمر کسان د ویټامین ډي له کمښت سره مخامخ دي. که څه هم چې د هر عمر کسان د دې ویټامین له کمښت سره مخامخ کیدلی شي، خو زاړه کسان تر ډیره اغیزمن دي. توراند وایي د بدن پوست د سن په زیاتېدو سره د لمر د وړانګو څخه د ویټامین ډي د جوړولو وړتیا له لاسه ورکوي. له همدې کبله تر 65 کلنۍ وروسته د دې خطر زیاتیږي چې سړی د ویټامین ډي له کمښت سره مخامخ شي. ویټامین ډي په بدن کې د کلسیم جذب او استعمال کنټرولوي چې زموږ د هډوکو یو ډیر مهم عنصر دی. توران په دې اړه وایي خو بل پلوه همدا کلسیم دی چې د ویټامین ډي په زیات مقدار کې جوړول خطرناکه کولی شي. په دوامداره توګه د ویټامین ډي زیات مقدار د دې سبب کیږي چې بدن زیات کلسیم جذب کړي. دا اصطلاح یا د کلسیم زیات مقدار ځینې وخت د پښتورګو ډبرو سبب کیږي او همدا ډول د زړه د حملو خطر زیاتوي. له همدې کبله نوموړی د ویټامین ډي تر کارولو د مخه له یوه ډاکټر سره پر مشوره ټینګار کوي. ډي ویټامین د غښتلو هډوکو او غاښونو لپاره اړین دی. دغه ویټامین کلسیم او فاسفورس لري او همدا کلسیم او فاسفورس دي چې د هډوکو غښتلتیا او د غاښونو د محکموالي لپاره پکار دي. ډي ویټامین په غوړو کې د حل وړ دي. خوراکونو کې غوړ، کبان، د هګیو ژیړ او شیدو محصولات یعنی لبنیاتو کې پریمانه دي. نړۍ کې د کرونا وایرس په خپرېدو سره ځینو څېړنو په ګوته کړی چې ډي ویټامین کولی شي چې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي او درملنې په برخه کې اغیزمن تمام شي، خو په دې برخه کې منل شوي او کره څېړنې تر اوسه نه دي شوې. د ویټامین ډي څخه غني سرچینې: لومړی د لمر وړانګې. د دې ویټامین تر ټولو مهمه او غني سرچینه ده. هر کله چې په مستقیم ډول د لمر وړانګې پر پوستکي لګیږي نو وجود کولی شي چې د اړتیا وړ ویټامین جوړ کړي. وړاندې وویل شول چې ډي ویټامین سره هډوکي غښتلي کیږي، نو دا چې د نړۍ تور پوستکي خلک په مستقیم ډول د لمر وړانګې اخلي نو وجود یې دنګ او غټ وي چې لامل یې د غښتلي هډوکي درلودل دي.
ټول کبان خو په ځانګړي ډول سالمن، سارډین، هیرینګ کبان چې ډیر غوړ لري نو د دې ویټامین کچه هم پکې لوړه ده. هغوی چې هډوکي یې کمزوري او یا یې غاښونه ماتیږي او رژیږي د ډاکټر سپارښتنه ورته د ماهي یا کبانو خوړل دي. سره غوښه: له سرې غوښې څخه موخه د غوایي، پسه، وزې غوښې دي. دغو غوښو کې که چیرې ځیګر وخوړل شي نو د ویټامین ډي کمښت ښه پوره کولی شي. د هګیو، ژیړ او په لبنیاتو پورې اړونده اکثره خواړه، شیدې، مستې، پیروی او نور د ویټامین ډي څخه ډک دي او معمول خوراکي وجود کې د ویټامین ډي د کمښت ستونزې حلوي. دا تجربه شوې مسله ده. هغه کسان چې مالداري کوي شیدې او مستې ډېرې خوري نو هډوکي یې لکه تور پوستکی وګړی غښتلی او محکم وي. 24 ساعتونو کې په څومره مقدار ویټامین ډي باید وخوړل شي؟ له 1 کلنۍ پورته ماشومان، ځوانان او حمل لرونکي میرمنې باید یوې شپې ورځ کې تر 10 مایکرو ګرام ډي ویټامین واخلي. هغه ماشومان چې عمرونه یې له 1 کال ښکته وي شپه ورځ کې ورته 8 مایکرو ګرام ویټامین توصیه کیږي. 1 ملي ګرام 1000 مایکرو ګرام کیږي. د ډي ویټامین ضمیمه یا سپلیمنټ ضرر لري. د ژمي او مني په موسمونو کې د لمر وړانګې تتې او ورځې لنډې وي. دې وخت کې د لمر له وړانګو ویټامین ډي په پوره ډول نشي اخیستل کېدای. په دې صورت کې اړینه ده چې هغه خواړه ډېر وخوړل شي چې له ویټامین ډي غني وي او هم د ډاکټرانو په مشوره د ډي ویټامین وخوړل شي. هغو کسانو ته هم د ویټامین ډي څخه غني خوړو او ضمیمې سپارښتنه کیږي چې ډېر د کور یا دفتر دننه وي او له لمر سره نه مخامخ کیږي. داسې کالي اغوندي چې په مستقیم ډول یې پر وجود د لمر وړانګې نه لګیږي او یا هم د لمر مستقیمې وړانګې د پوستکي د نورو ناروغیو له امله ورته ضرر رسوي. که چیرې ویټامین ډي له حد ډېر واخیستل شي نو څه پیښیږي؟ هر کله چې وجود د ویټامین ډي مقدار لوړ شي نو دې سره د کلسیم مقدار لوړیږي او لوړ کلسیم د هایپرکلیمیا په نوم ناروغۍ منځته راوړي او دا د دې سبب کیږي چې ځینې د زړه ستونزې پیدا کړي او پښتورګي خراب شي. شپه ورځ کې له 100 مایکرو ګرام ډیر ویټامین اخیستل د دې ناروغۍ سبب کیږي.